د کہانی شروعات د یوې ښځې خاوند نه کیږي چې سهار په وخت کې د ور د ګلابېدلو په وخت کې حیرانه پاتې شي. د دوی د ور مخې ته یو لوی دیوال دوی ته لاول داسې ولګي که چېرې موږ سره څوک ګپ لګوي او د کړکۍ خواله ورشي، خو هغه هم بند دي. په دې سره دوی ویریږي او دیوال له لتې ورکوي، د کی ورکي، خو هغه د ړقېدو والا نه. دوی موبایل روباسي او د مدد دپاره رنګ میلاوخي، خو سیګنل هم بند دي. ښځې د دیوال د سوري کولو دپاره ډریل راواخلي او په دیوال یې کږدي، خو هغه دومره مضبوط دی چې ډریل پې د پاسه تاویږي او کرښه پې هم رانښکلی شي. دوی د کور په نورو دیوالونو کې سوري شروع کړي، خو د هغې د شاته هم دغه دیوال دوی سخت پریشانه وی ګیر شو. خو په دې کې دوی د ګاونډیانو د کور نه آواز واوري او د مخې سره د هغوی په دیوال کې سوري شروع کړي چې دغه طرف نه ګاونډیان ول آواز ورکړي چې موږ هم ګیرو، د څښلي اوبه هم راکره نشته، چې دوی په تادې سره د خپل کور اوبه هم چک کړي، چې د دوی بمبې هم وچي. د دې د وجې د دوی په زړه کې نوره هم یره سیوا شي چې موږ ټول څوک د تندې نه وجل غواړي او د ډېر قاره موبایل دغه دیوال لره وولي. او لږ ساعت پس چې کله قار سوړ شي نو په دیوال پسې د مات موبایل یوه پرزه نښتي. دوی د هغې خواله ورشي چې د په دې دیوال باندې شک پیدا شي چې دا د مغناطیس نه جوړ دی. دوی د کور ټول د اوسپنې لوښي راټول کړي او په دیوال پسې نښلي او ښځه هم خبر کړي چې په دې کې دیوال په رپېدو شي او ناڅاپه هغه ټول لوښي په تیزۍ سره دوی طرف ته راولي چې دوی ته ښځه بچ کړي او په خپله ځان زخمي کړي. ښځه ولا مرهم پټی کوي او بیا دوی په شریکه باندې سوچ کوي چې دې مصیبته به ځان څنګه خلاصو، چې په دې کې دوی د ګاونډیانو د کور نه چغې واوري. داسې لګي که چېرې ښځې سره په جګړه شوې. په سوري کې په کتو سره دوی د وینې خاپونه ویني چې په زړه کې راشي که دوی سره حادثه وشوه او هغه سوري نور هم غټ کړي او د هغوی په کور کې داخل شي چې هغلته د ګاونډي ښځه د یره د لاسه اړه چغښتي. دوی راپاسي چې په دې کې خاوند راشي او د سره په جګړه شي چې د ښځه ولا په سترګو کې سپری وکړي او د ولا ګزار نه ورکړي چې ښځه راشي او خاوند ته خلاص کړي چې هر څنګه دی زما خاوند دی، د ستا ورسره د وهلو هیڅ کار نشته. دوی ته د هغوی د کوره یو مضبوط سټک میلو شي چې دوی دیوال لرولي، خو دا هم کار نه کوي. بیا یې ښځه ولا یو مشوره ورکړي چې دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شوی دی او د قانون مطابق د دې د لاندې به خامخا یو بنکر موجود وي. جیک سره هم بله لار نه او د ځمکې په وهلو باندې شروع واچوي چې د لاندې ګاونډي په کور کې داخل شي. دوی دغلته نظر واچوي خو څوک هم نه. بیا دوی د څادرو نه پړې جوړ کړي او ورکوش شي چې دغه ځای اندازه واخیستلی شي. په ورکوزېدو سره یو بوډا سړی په جیک باندې تمانچه کیږدي، چا چې د اکسیجن ماسک لګولی او دته وایي چې زما د کور په سامان قبضه ما اچوه. دا دنیا دې حد ته رسېدلې ده چې په ګوټ اوبو هم یو بل وجني. دوی په خپل منځ کې لګي چې د بوډا نوسۍ راشي او نیکه پوهه کړي چې موږ کمزور یو او چې تر څو پورې موږ راوځی شوي نه وو له دې نه نشو خلاصېدی. دوی ټول رایوځی شي او د بوډا نوسۍ ورته وایي چې د شپې د 3 بجو پورې زه ویښه یم، د هغې پورې هر څه برابر و، دا هر څه د 3 بجو نه پس شوي دي. اوس دوی د بوډا د کور د لاندې کودی شروع کړي چې ورته پکې یو خفیه کیمره میلاو شي. دوی دغې بوډا نه تپوس وکړي چې دا یې د سره پاره لګولي. بوډا ورته وایي چې دا خو د بلډینګ مالک لګولې وې، زموږ خو په دې شک هم نو. دوی د ټول کور وګوري چې دوی ته په ټول کور کې هم دغسې کیمرې میلاو شي. دوی ته احساس وشي چې کیدای شي دا د یوې خطرناکې لوبه هیڅي او څوک زموږ د دې سختو نه مزه اخلي او د بلډینګ دا مالک د دې لوبې مشر دی. بوډا سړي ورته وایي چې دغه کور هم په خوا کې دی چې دوی فوراً د هغه په دیوال کې سوري وکړي. خو په داخلېدو سره هغوی عجیبه منظر ویني. مالک یې مړ او دواړه لاسونه ته هم چاکټ کړي وو، خو دې باوجود دوی حوصله ونه بېلي او واپس د بوډا د کور چت په روانېدو کې او په اخره کې د بلډینګ اخري ځای ته ورسي. خو د ور په کولا وهلو سره د ټولو په ارمانونو باندې اوبه توی شي. په هغه ځای هم دغه دیوال قبضه اچولې وه چې د ګاونډي ورته مازه خراب شي او که د لیونیانو شان په دیوال راکېږي. خو د هغې نه دومره تیز اوازونه پیدا کېدل چې جیک یې ودرېد. بوډا سړی ورپسې تمانچه روباسي چې موږ له اتفاق پکار دی، ګینې ټول بمړه شو. خو د هغه مزغو کار پرېښودی او د بوډا سړي نه تمانچه راښکي او په دیوال ډزې وکړي، خو ګولۍ دیوال ته هم نه رسي او ودرېږي. د دې نه جیک ته د خپل کور واقع رایاده شي چې اوس په دا راواپس کېږي او ټولو ته د سملاستو دپاره ووایي چې ټول ځان بچ کړي او بوډا سړی ولاړ پاتې شي او په دغه ګولو باندې سوري وورېږي. دوی فیصله وکړي چې واپس به راځو چې د بلډینګ د مالک د کور د تلاشۍ په وخت کې د هغه د کور نه ورته یو عجیبه د هندسو والا آله میلاو شي چې هغې کوټ غوښته. جیک د عقل نه کار واخلي او اوړه پې واچوي چې څه د وجې د ګوتو خاپونه پې ښکاره شي او دوی ته کوډ میلاو شي. د دې په کولا وهلو سره دوی ته یوه خفیه دروازه میلاو شي چېرته چې بلها کمپیوټرې پرتې وي چې پکې د دوی د ټولو کورونو ریکارډینګونه پراته وي. هغه منظر هم پکې موجود وي کوم وخت چې دا دیوالونه جوړېدل. د کمرې نه پر وتو سره دوی ته د بوډا نوسۍ مړه میلاو شي او د یو غټو ویښتو والا سړی لګیا وي او اور بلوي
چې دوی را قابو کې او یې تړي. دا سړی دوی خپي جندو او داسې ورته ولګي کچره د دې هر سره شاته د دلاس دی. د مالک په کمپیوټر کې هم د مالک د کور ریکارډینګ ګوري چې په ریکارډینګ کې هغه د مرګ نه مخکې په خپل کمپیوټر کې هیکینګ کوي او بیا خپل موبایل ته راواړي. جیک داغه نه چل زده کی او د کمپیوټر نه هغه کوډ خپل موبایل ته راواړي چې هغه په موبایل کې سلور نقطې جوړي شي چې د نقطې په وهلو سره دیوال بدل شکل اختیار کی. د دوی گاونډي ورمخ کې شو دیوال له لاس یوسي چې لاس یې پکې وردن نشي او څنګه ته واپس روباسي نو لاس یې پکې کلکون خلی او ځان ته راکاږي. اخر دا چې نیو پکې وردن نشي دوی ټول په بشریکه باندې زورونه کوي چې څه د وجه هغه په منځ نیمه شي. دا غمه د خاوند نه برداشت نشي او تمانچه په لاس د غټو وختو والا پسې ورشي او مړېږي او بیا په خپل هم خودکشي وکړي. اوس صرف جیک او دغه ښځه پاتې وي او باقي ټول بلډینګ خالي وو خو دوی حوصله ونه بیلي او واپس موبایل روباسي. وي د دې نقطو په خاص طریقې سره وهل د دې دیوال واحد چابي ده او د دې طریقه دوی په کیمره کې ګوري کومه چې په ټول ځای کې لګېدلې وي. د یو نقطو وخی چې د هغه غټو وختو والا سړی لا مړ نو او په د حمله وکړي او په تبر باندې ول خپل زخمی کی خو په خوش قسمتۍ سره ښځې راشي او خاوند ته په سټک باندې خلاص کی او دوی ته لار هم کولو شي. زخمی جیک او ښځې بار ته په وتو کې کامیاب شي. دوی ته داسې ولګي چې مونږ آزاد شو خو د بار دنیا ماحول د دین هم زیات روونکی. ټول دنیا د دغه دیوال په قبضه کې راغلي خو په دې خبره په خوشاله کې په گاډي کې کینی چې کم از کم اوس خو به آزادۍ سره ساغشتي شو. دا قدرتي آفتو کنه د دې د شاته د یو ظالم لاسو. د دې خبره جواب به مونږ ته په پارت 2 کې ملاويږي. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګېده ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.